نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أيدنا بروح القدس اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. نننې زموږ ټاپک چې دی هغه دی په مونځ باندې، یعنی د مونځ ضایع کولو والا انجام بسوي. سوره مریم آیت 57 کې الله تعالی فرمایي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بیا د دې په ځای داسې نه خلق راله چې منځونه ضایع کړو او خواهشاتو پسې پریوتل، پس ان قریب گمراهي سزا بدیومي. الله سبحانه و تعالی موږ د خپل عبادت لپاره پیدا کړ. سوره زاریات کې الله تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، او ما پیریان او انسانان جوړ کړی دي نو صرف د خپل بندګۍ لپاره. سوره البقره آیت 21 کې الله تعالی د ټول انسانیت مخاطب کوي او فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے خلقو د خپل هغه پروردگار عبادت وکړئ چې تاسو او هغه خلق پیدا کړی دي کوم چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي، د پاره د دې چې تاسو متقیان جوړ شئ. د عبادت معنی څه ده؟ انتهایی خضوع او خشوع سره الله تعالی یادول. د عجزه بهترین علامت او مثال منځ د عبادت اعلی ترین شکل. منځ یو فرض عبادت. د منځ لسلو فائدہ څه ده؟ په دنیا کې د برایانو نه بچ کی او په آخرت کې د جهنم د اور نه بچ کی. منځ څنګه د غلطیانو او د کوتاهیانو کفاره هم. د دې لپاره قرآن مجید او سنت رسول صلی الله علیه و آله وسلم کې د منځ ډیر تاکید راغلی دی او د دې ادا کولو والا کامیاب. کله چې د دې نه ګریز کولو والا چې دی دغه انجام ډیر خراب. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اوس دلته کې دا دوه لفظونه راځي خلف او خلف. په دې دوانو کې فرق څه دی؟ خلف نه مراد خراب جانشین دی او د خلف نه مراد ښه جان. په سوره مریم کې الله تعالی چې د کوم انبیاء ذکر کړی دی، د ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، اسماعیل علیه السلام او د ادریس علیه السلام، د دې د ټولو تعریف کولو نه پس الله تعالی فرمایي فخلف من بعدهم خلف، یعنی دا قابل تعریف خلکو نه پس داسې خراب جانشین رااله. او د خراب جانشینو د ټولو نه خراب برایي څه ده؟ اضاعوا الصلاة، چې هغې منځونه ضایع. د دې ابا اجداد خو نیکانو، خو پس ته راتلونکي خلک چې هغې منځونه پرېښودل، یا دا چې هغې منځونه به تاخیر سره لوستل، یا داسې کارونه یې وکړه چې د منځ کول نه کول د هغې دپاره یو شو. د ناخلفه خلکو صفات څه دي؟ نبي صلی الله علیه و وسلم وفرمایل د دې نه پس داسې خلک راځي چې هغې به داسې خبرې کوي په کوم باندې چې به په خپل عمل نه کوي، او داسې عملونه به کوي د کوم چې به حکم نه ورکړی شوی. نو څوک چې د خپل لاس سره جهاد وکړي هغه مؤمن دی، څوک چې د خپل ژبې سره جهاد وکړي هغه مؤمن دی، او څوک چې د خپل زړه سره جهاد وکړي نو هغه مؤمن دی. او که دا هم نه وي نو د کاشکاشو د دانې برابر ایمان پاتې نشي. نو داسې خلک بیا پویول پکار دي چې د ژبې سره هم او د لاسو سره هم. مثلا که بچی دي، لکه خپل بچیم دي او غیلا واړه دي او غیلا د لسو کالو نه دي منځ نه کوي، نو حدیث کې راځي چې بیا دې د لسو کالو شي نو دې بیا تاسو وهلم شي. د پاره د دې که په مینه او په محبت او په نصیحت باندې نه پوهیږي نو د سختۍ سره پوهیږي تر دې پورې چې مونږ د دې عادت جوړ او بیا د دې نه پس خپل ټوله زندګي هغې بیا په دې باندې تېروي. شریر، فاسق او فجار خلکو صفت دا دی چې هغې مونځ ضایع کړو، یعنی مونځ یې پرېښود، یا دا چې د شریعت په مطابق ادا نه، په هغې کې سستي وښوله، په هغې کې احمال وکړو، یا د هغې نه منع کړو یا هغه نیګلیکټ کړو، نو دا خلک د الله نه یریدلو واله نه دي، نه یریږي د الله نه. مجاهد وایي چې د دې نه مراد د امت هغه خلک دي کم چې په لارو کې زناورو او د خرو په شانتې په یو بل باندې سورلي کوي، نه خو دې په اسمان کې د الله نه یریږي او نه په ځمکه کې د خلکو نه شرم کوي، یعنی هغې د بې حیایۍ او د برایۍ طریقې اپنا وکړې او د کم کار دپاره چې هغې پیدا کړي شوي و هغه کار هغې پرېښود. ابو سعید خدري وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه واورېدل چې 14 کاله پس په نااهله خلک پیدا کړي، یعنی د نبي صلی الله علیه و وسلم د تلو نه 14 کاله څوک چې به مونځ ضایع کوي، د خواهشاتو پیروي به کوي او د جهنم په کنده کې به ورپریوځي. د دې نه پس په داسې خلک جانشین وي څوک چې به قرآن لولي
هغه به د هغې د حلق نه یعنی د تالونه به لاندې کېږي نه، یعنی صرف تجوید او قرات به ماهر وي او قرآن به دای په زړه باندې اثر نه او نه به د هغې په عمل کې راځي. قرآن د قرات کولو والا 3 قسمه خلک، مؤمن، منافق او فاجر. د ادعاء الصلات نه مراد دی چې هغې مونځ ضایع. مونځ خو د دین ستون دی، اهمترین رکن د دین د ایمان د معیار او کسوټي د رب العالمین سره د اخلاص ثبوت ورکولو ذریعہ ده. هغې مونځونه ضایع کړه او خپله اهم فریضه ادا نه کړه. د مونځ ضایع کولو نه مراد ډېر شي علما وایي چې د دې نه مراد مونځ د پوره طریقې سره پرېښودل دي، یا هغه خلک کوم چې مونځونه پرېږدي. بعض اهل علم وایي چې دا هغه خلک دي کوم چې مونځونه د هغې په آخري وخت پورې مؤخر کوي یعنی لیټ کوي کوي خو بې وخته. بعض علم والا وایي چې دا هغه خلک دي کوم چې د مونځونو اوقات ضایع کوي یعنی قضا کوي او بیا. بعض اهل علم وایي چې دا هغه خلک دي چې د مونځ ارکان او واجبات یعنی د مونځ ټول ارکان او شرایط چې دي هغه پوره طریقې سره نه ادا. حسن بصری رحمت الله علیه وایي چې د دې نه مراد هغه خلک دي چې مساجد بیکاره او خالی کړو او کروندې لازمه، یعنی د دنیا په کارونو کې ولګېدل، د دنیا په ګټلو کې مصروفه شو او منځونه د مسجد کې د کولو په ځای چرته چې غوښتل وې کړه کني بس پرېښودل. ابن مسعود او ابراهیم وایي چې هغې مونځ د هغې د وخت نه مؤخر کړ. سعید بن مسیب وایي چې دا هغه کس دی کوم چې ظهر نه کوي تر دې پورې چې اثر داخل شي او اثر نه کوي تر څو پورې چې نور ډوب شي. ما په خپل سترګو داسې خلک کتلي دي او په خپل خولې دا خبره کوي چې موږ ټول ورځ دونه مصروفه یو، دونه زمونږ کارونه یو، دونه داسې زمونږ سخته ډیوټي ده چې موږ ټول ورځ منځونه اونکو نو بس بیا د شپې ټول را وګرځو. نو که دا چل کوي نو په دې طریقه باندې منځ نه راګرځي، ځکه چې په قانوني طور سره خو ستا هغه منځ راګرځي، خو روحاني طور سره هغه منځ چرې هم نه راګرځي چې کوم منځ ته په کس باندې قضا کوي. ډېر زیات سخت وعید دی د دې په باره کې اقتصاد پس پیدا کوي. خلکو د ابن مسعود نه تپوس وکړه چې د منځ ضایع کولو نه څه مراد. هغه ورته وایي چې د دې نه مراد دا دی چې منځ د هغې په وخت باندې لوستل په داسې وخت لوستل چې د هغې وخت لاړ شي. خلکو وایي چې موږ دا ګڼل چې منځ ضایع کولو نه مراد هغه ترک کول، خو هغې وایي چې هغې کوي منځ پرېښې وې. هغه جواب یې وله دا ورکړه که منځ یې چېرې پرېښې وې نو د دین نه واړه اوتي. په منځ کې ناوخته کول د نفاق علامت. په حدیث کې راځي چې منځ ناوخته کول د نفاق علامت دی. نفاق پیژنې څه ته وایي؟ منافقت ته وایي. او منافق به وي د دوزخ د ټولو نه په لاندنۍ درجه کې. زمونږ خلک په آرام ناست دي، ګپې شپې لګولي او داسې ځان مصروفه کړي او بس ته به وایې چې خدای خبر څه چل کېږي. د 5 منټو منځ دپاره پاسېدی نشي او مصیبت ورته ښکاري. نو ځکه خو دا د منافقت علامه. د منافقینو د منځ صفات څه دي؟ د سستۍ سره منځ کول، خلکو ته د ځان ښولو دپاره منځ کول او الله پکې کم یادول. د منافقینو د منځ صفات د قرآن او د حدیث په رڼا کې څه دي؟ سوره النساء کې الله تعالی فرمایي ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. منافق الله له دوکه ورک او هغه دی له دوکه ورک او کله چې هغه په منځ کې ودرېږي نو سست ودرېږي، خلکو ته د ځان خولو دپاره ودرېږي او الله پکې ډېر کم یاد. نو مطلب دا دی چې د خوشحالۍ سره د منځ طرف ته نځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا خو د منافق منځ دی، دا خو د منافق منځ دی، دا خو د منافق منځ دی. یعنی 3 ځلې دا وویل چې ناست دي او نور ته ګوري، یعنی الله پاک یادولو په ځای هغه د اخوا دخوا خبرې سوچ کوي، یا منځ بس د سر نه د کوزېدو فکر کوي چې بس د دې منځ نه په څه طریقه خلاص. منافقینو باندې د ټولو نه درانه منځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بېشکه منافقینو باندې د ټولو نه درانه منځونه د عشاء او د فجر دي، د ماسخوتن او د سحر، ځکه چې دا دواړه د آرام او د خوب په وخت کې دي. د دې دپاره دې ته منځ کول زیات ګران او مشکل لګي. د بانګ اواز چې واوري نو منځ لنس. سعید بن مسیب وایي چې هغه خلک چې حي علی الصلاة او حي علی الفلاح اواز واوري، الفاظ واوري، تندرست می صحیح سالم وي، د هغې نه باوجود منځ لنسي. یعنی د بانګ اواز راځي او د هغې نه باوجود هغې د هغې نه غفلت کوي. منافقین خلک د عمدګۍ سره منځ نه کوي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي چې یو ځل نبی علیه السلام موږ باندې منځ وکړ، بیا را واپس شو، وی فرمایي ای فلان کې تا خپل منځ د ښه طریقې سره ولې ادا نه؟ آیا منځګزاره ته نه ښکاري چې هغه څنګه منځ ادا کړي؟ حالانکه هغه د خپل ځان دپاره منځ ادا کوي. نو پکار دی چې منځ د ډېرې ښې طریقې سره
ادا کوي. منافق زر منځ ادا کوي. حضرت حذیفه وایي چې هغه یو سړی په منځ باندې ولید، هغه په منځ کې کمی یعنی تیز منځ کو صحیح طریقې سره داغي رکوع او سجود نه ادا کول. حذیفه رضی الله تعالی عنہ هغه ته وی چې ته د سونه وخت نه داسې منځ کې، هغه ورته وی د سلويختو کالونه، نو دی ورته وی چې تا د سلويختو کالونه یو منځم نه دی کړی، او کته داسې منځ کول داسې منځ د کوم مړ شوی وي نو ته د نبی علی السلام د ملت نه علاوه په بل ملت باندې وي. بهشکه سړی دی هلکه منځ کوي لکه ورکوټي منځ دی کوي او مکمل او د ښه طریقې سره دی ادا کوي. داسې خلک مونږ لیدلی دي چې داسې طریقې سره منځ کوي چې ته به وایې چې الف با تا دونه ټیم پکې دونه زر زه خو حیران یم چې دا دی په دې منځ کې وایس دا دی ګپ لګي یا د دې دماغ کار نه کوي. لکه که یو بنده سبحان ربی العظیم وایي یا سبحان ربی الاعلی وی نو پاغي خون کافی ټایم لګي. زمارور وی که سبحان ربی الاعلی ملټیپلای بای 3 ته وې نو وی غي باندې ټایم لګي. خو دی لا سر اخی نه چې واپس سر رکوع ته ټیټ شوی نه چې واپس اوچت شوی. او د منځ د پاره خدا خبره کړې شوی دا چې تاسو به دونه د اطمینان سره منځ کوئ چې تاسو باډي چې دا د هر رکن ادا کولو کې چې بالکل په ځای باندې ودرېږي نو بیا به ال بل رکن ته تاسو مخ لکه اوس یو کس ولاړ دی الحمدلله او سبحان ربی العظیم تلاړ نو هغه به د پوره اطمینان سره سبحان ربی العظیم کې به داغه باډي چې داغه ودرېږي موومنٹ به بالکل نه کوي لکی بنا بیا به واپس سمع الله لمن حمده له ادريږي نو به نیغ ولاړ او هغه د پاره به هغه وخت کې به مغړک کینا چې دا غس جسم چې دی هغه ادريږي په خپل ځای نو اله بیا هغه سجدي ته نو دا مونږ کوم قسم منځونه دا حدیث هم باوري چې دا سړی ته سو ویل شي چې دا د سلوي توکال ناړو یو منځم نو انسان د دون ځان ستړي کی دون د پزان سخت تیر کی او هغه داسې منځونه کوي نو څه فائدہ شو الټا هغه د پاره نقصان شه او د دې په باره کې یو حدیث مفهوم هم داسې دی چې وی کله یو انسان داسې منځ وکي نو وی الله تعالی هغه منځ په یو ښه ټوکړه کې تاو کی او په دې مخې ولا واپس راولي او وی داسې منځ چې دی وی داسې منځ وی دی منځ گزارتا خیره کوي او ورته وی چې یا الله څنګه چې د ز برباد کړم دې د قشانته برباد تاسو اندازه وکي چې سونه غټ نقصان مونږ ځان لور کو دا د چر دام کول یا مستزان تیارول یا مونږ له وخت وستل داس آسان کار دی چې دون هر سم وکړو نو بیا خیر ته کنه دا مونږ لک په قلارو کې تاسو ته چا ویل دي چې په شل رکعات نفلونه کوي مې کوي لک شانتی منځو کې خود طریقې سره اوکې چې الله تعالی قبول د دې بس فائدې چې مونږ د په نفلونو باندې ولاړ یو ما دون نفلونو کړو دون مې وکړو چې غاړو الله قبول نکینو فائدې اصل مقصود څه دی د منځ حق ادا کول د اطمینان سره د منځ ارکان ادا کول پکار. حضرت ابو هريره وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل مسجد ته تشریف یو هغه وخت یو کس راغی هغه منځ وکړ دا غي نه پس نبی علیہ السلام ته سلام وکړ نبی علیہ السلام ولدا سلام جواب ورک او وی فرمایل وتا واپس لاړ شه او منځ کا ځکه چې تا منځ نه دیک هغه لاړ هغه مکه شانته منځ کو څنګه چې مخ کې کړو بیا راغی بیا نبی علیہ السلام ته سلام وکړ نبی علیہ السلام ته واپس لاړ شه بیا دوباره منځ کا ځکه چې تا منځ نه دیک تکه شانته پدرایم ظلم نو بیا دا کس راغی وی د الله د ذات قسم دی چا چې تاسو د حق سره را لګلې زه د دینه بهتر منځ نشم ادا کولی لہذا تاسو ماته وایي نبی علیہ السلام ته وی چې کله ته د منځ د پاره ودرېږي او تکبیر وې نو دا غي نه پس چې سونه قران ته یاد وی هغه اول ولا یعنی سوره فاتحه نه پس د دې نه پس رکوع وکا تر دې پوري چې د اطمینان سره رکوع بیا سر اوچت کا تر دې پوري چې سیده ودرېګا تر دې پوري چې د اطمینان سره بیا سجده وکا تر دې پوري چې د اطمینان سره سجده وکا بیا سر اوچت کا تر دې پوري چې د اطمینان سره کینا او خپل پورا نماز مونږ شدي هغه عمده کشانته وکړه نو تاسو واوریدل چې څنګه طریقې سره مونږ کول دي او مونږ لا سونه ټایم ورکول دي یعنی د مونږ هر رکم داسې ادا کول دي چې دا غي نه پس انسان په خپل ځای باندې ودرېږي د سکون سره او بیا دوباره چې د مخکینی رکن کوي بیا هم د قشانته رکوع او سجده کې ملا نه غنکړه او بس لک شانتی سر ټټ ک او بیا اوچت ک نو په منځ کې د رکوع او د سجود صحیح طریقې سره ادا کول او نشو یعنی ک وی نک نو هغه منځ نبی علی السلام فرمای هغه منځ به کافی نه وي چا چې
کم کې چې سړی خپل پشت یا ملا د رکوع او په سجده کې سیده کړی نه. امام شافعی رحمت الله علیه، امام احمد او اسحاق وایي چې څوک ول رکوع او سجده کې خپل ملا نه غنه کې نو دا هغه منځ فاسد. ابن القیم رحم الله وایي چې په منځ کې دا شپږ صفات د منافقانو علامات دي. دا لږ د غور سره واوري چې چرته زمونږ منځونه خدا سينه دي، خدای دې مونږه اوساتي د داسې منځونو نه چې هغه کې الله مکه هغه د منافقانو په منځ کې چته شامل نشي. نمبر 1 د منځ تطلو په وخت کې سسته مظاهره. نمبر 2 د منځ ادا کول په وخت کې خلق ته ځان خول، د دې په ادایګۍ کې تاخير کول، زر ټونګي وهل، په دې کې د الله ذکر کم کول او د باجماعت منځ نه شاته پاتې کېدل. تاسو ګورئ دا باجماعت منځ څومره ضروری دی او زموږ سړي اړو د دې خبرې پروا نه ساتي. خلاصه کلام څه ده؟ د منځ حفاظت نه کول والا کوم کس چې مکمل وضو وکي او د رکوع او د سجدي حفاظت نه کوي، هغه د منځ حفاظت کول والا نه دی. او څوک چې د منځ حفاظت نه کوي هغه داسې شو لکه چې هغه ضایع، او څوک چې منځ ضایع کوي هغه د شریعت باقی ټول احکامات هم ضایع کول والا دی. د منځ حفاظت کول والا کوم کس چې د منځ حفاظت کول والا دی دا هغه د الله د دین حفاظت کوي او د الله د دین حفاظت کوي او الله داغه د دین حفاظت کوي. څوک چې منځ نه کوي داغه هیڅ دین نشته، یعنی هغه د دین نه خارج. ولې تاسو دا حدیث نه دی اورېدلی چې د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق صرف د منځ دی؟ نو که یو انسان منځ نه کوي نو هغه د سراړو مسلمان نه دی. د داسې خلکو دویم صفت وتبع الشهوات نه مراد ګناه او شراب نوشي کې پریوتل، د الله پاک په ذات باندې او باندې خپل نفس او شهوت لا ترجیح ورکول په منکراتو کې وړاندې شوي دي. د منځ ضایع کولو د ټولو نه اهم سبب څه دی؟ انسان د خپل خواهشاتو په تکمیل کې خپل وخت لګي. کله چې د منځ وخت راشي نو یا خو ستړي شوي وي یا د هغه زړه بدل شي او منځ کولو کې د هغه زړه نه. د خواهشاتو پیروي کولو والا کم خلک حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د الله تعالی د دې قول په باره کې روایت کړی دی چې د خواهشاتو پیروي کولو والا نه مراد هغه خلک دي کوم چې مضبوط محلونه جوړي، قابل توجه گاډ باندې سورلی کوي او مشهور لباس اچي، یعنی کور گاډي او برانډډ کپڑے اچي. یعنی دا ټول د نفس پرسته د بیماریانو څخه نه دي بلکې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د زمانه د دې خواهشاتو تکمیل کې انسان خپل وخت، روپے او خپل صلاحیتونه ولګي. داغه مقصد حیات دنیا پسې د منډه وهلو وي او د دین طرف ته داغه توجه هی نه وي، د الله په عبادت کې داغه زړه نه لګي. د خواهشاتو نه مراد هغه سيزونو سره متعلق دي کوم چې د انسان خوښ وي، هغه کار چې کوم انسان کول غواړي د کوم سره چې هغه موافقت لري، د کوم نه چې هغه بچ کیږي نه. جهنم د خواهشاتو سره راګیر کړی شوی دی. د دې په باره کې حضرت ابو هريره راوي ډیر زیات خپل حدیث ته ډیر د غور سره واوره. حضرت ابو هريره راوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایل کله چې الله عزوجل جنت پیدا کړ نو جبرئیل علیه السلام ته وی چې لاړ شو وګوره. جبرئیل علیه السلام لاړ او وی چې واپس راغی نو وی یا ربي و عزتک د ای په متعلق کم د دې په متعلق چې سو کم اوري او په دې کې داخلي دل غواړي بیا دای د ناپسندیده سيزونو نه راونغسته. الله پاک فرمایل اوس لاړ شوی ګوره. چې دوباره لاړ او وی کتنوي چې یا ربي و عزتک اے زما رب ما ته ستاسو د عزت قسم دی، ما ته یره دا چې اوس په پدې کې هیڅ کم داخل نشي، دونه ګرانه لارې ده. همدغه شان کله چې اور پیدا کړو الله جبرائیل علیه السلام ته وی چې اے جبرائیل لاړ شو جهنم وګوره. الته چې هغه وکړه او راغې نو وی یا ربي و عزتک څوک چې بد دې په متعلق اوري نه به پکې داخلي دل غواړي. د الله د حکم په مطابق هغه د خواهشاتو نه راګیر کړی شو. بیا او فرمایل اے جبرائیل لاړ شو وګوره. چې لاړ او راغی نو وی یا ربي و عزتک اے زما رب ما ته ستاسو د عزت قسم دی اوس په هیڅ کم پدې کې د داخلي دونه بچ نشي. یعنی داسې د خپېدو لار ده، داسې د خواهشاتو لار ده چې ټول بد دې طرف ته روان شي. ځکه چې دا د انسان د لپاره یو امتحان دی. د کې دنه د خواهشاتو محبت خوشنما کړی شو او هغه شی کوم چې انسان ته خلګي نو هغه په هغه پسې منډي وخی. اوس درې خطرناک سيزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ما ته زما د امت په باره کې د دریو سيزونو یاره ده. نمبر 1 بخیلی، د کم چې عطا توش یعنی پزړه کې د بخل خیال راشي او بیا غداغي پیروي کوي. نمبر 2
خواهش نفس د کم پیروي چې وشي، یعنی د الله په لار کې د ورکولو په ځای انسان په خپل خواهشاتو باندې خرج کوي. او نمبر 3 گمراه امام، کم چې د خلکو غلطه رهنمایي کوي، خلک مسلیډ کوي او د خپل ولی د خپل خواهش پرسته په وجه باندې د گمراهۍ لار صدا د خپل مرزي سره جون تیرول. سوچ کوي میرا جسم میری مرزي، کله چې دا ناره اوچته شوه او د الله عذاب په موږ خلکو باندې راغی، الله تعالی خو موږ له زموږ دا جسم راکړی دی، خو موږ سره د دې دا جسم د خپل مرزي په مطابق چلولو اس اجازت شته. نو چې کوم خلک دا سوچ کوي چې زندگی یو ځل ملاوه شوې ده او چې څه د زړه غواړي هغه کوه، نو دا بالکل غلطه خبره کوي. ځکه چې تاسو به دا حدیث اوریدلی الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، چې دنیا د مؤمن د پاره قیدخانه ده او د کافر د پاره جنت. نو که څوک دلته کې قیدخانه تیر کی نو د هغه جان د قیدخانې نه به بچ، او که څوک دلته کې جنت تیر کی نو بس بیا د هغه ځای قیدخانې ته د ځان ټینګ کی. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل ما تاسو متعلق د هغه گمراه کن خواهشات د ټولو نه زیات تیار ده د کم تعلق چې د خېټې او د شرمګاه سره دی، او خپل مرزه باندې د تلو گمراهه لکه پتلو باندې د گمراهه اندیشه ده. کم چې پزړه کې راشي، یعنی چې سي پزړه کې راشي او مغه کوي، خواهش په هر برای باندې آماده کوي. مطلب دا چې خواهش چې د هر برای جوړ او دا شی انسان بیا په ډیر شی برایانو باندې آماده کوي. کا خون ریزی ده او هغه محرمات ځان د پاره حلال کول. محرمات هغه سيزونو توي کوم چې حرام کړی شوی وي. خواهش پرستی د غفلت ذریعہ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل زستا سو د فقر نه یری، فقر د فقیرې توي، یعنی د دې خبرې نه یریګم چې پتا سو باندې په دنیا کو شاده کړی شي او څنګه چې په مخکینو خلکو باندې شوی با تاسو به د یو بل نه مخکې کېدل شروع کې، څنګه چې هغه به د یو بل نه مخکې کېدل او هغه به تاسو غافل کی، څنګه چې هغه خلک غافل کړي. ولدا سینه د اوس مونږ سره د دنیا کم شي نه دي چې ما تاسو سره شتنه او ما تاسو څنګه د یو بل نه د مخکې کېدو کوشش کوو چې خاف لان کی دا سکړې د ولې زدا غنه کم یم. نو دا ټول زمونږه غفلت ده. خواهش پرسته سره انسان د الله د ذکر نه غافل شي. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تاسو مالونه او تاسو اولادونه تاسو د الله د ذکر نه غافل نکي او سوچ بداسي کوي، هغه هی نقصان اوچتاون کی دي. الله نه غافل کول ولا سيزونه، یعنی انسان عام طور پر داغه خواهش د مال وي، د اولاد، بیا وړاندې لاړ شي انسان په دې سيزونو کې دونه مشغول شي، دونه د دین راضي شي چې الله نه غافل شي. د دې سيزونو د نکیدو په وجه خپل رب ته आवाज کوي او بیا چې ورته ملاو شي نو ادا شي لکه چې چر خپل رب ته اړو आवाज نو کړي، خپل خواهشاتو په تکمیل کې ولګي. حضرت لګیدو والی یعنی خپل خواهشاتو په تکمیل کې لګیدو والا خلق. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه باوریدل چې سونه خلق داسې دي کوم چې خپل خواهشات نفس پورا کولو کې ولګي، خپل فرایض هیر، خپل ذمہ داریان فراموش. داسې خلکو د پاره په قیامت پورز د جهنم نصیبا بل اسمشتا. خواهش باندې منزله ترجیح ورکول والا. حدیث کې راځي چې الله تعالی درې قسمه خلکو سره محبت لري او دې درو کسانو باندې خاندي او د دې د خوشحالي. یو هغه چې د چا خزه خولې ده هغه سره کټم به لکه نرم دی او هغه بیام د قیام د پاره د شپې ودرېږي. الله پاک فرمایي چې زما بنده خپل آرام پرې خود، زما ذکر کوي، ما سره سرګوشي کوي. کده غوښتې نو دی او د کېدیم. قرآن پاک کې راځي لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. د دین په معاملې کې هیڅ زبردستی نشته. هدایت لاره د گمراهی نه ممتاز شوه دا واضح شوه دا. شر او گمراهی ته غی ویل کیږي. کم کس چې گمراه وي هغه په بلای باندې نه وي او چې کم د بلای لار پریدي نو دا شی هغه عذاب ته ورس. غی صرف بټکنا هی نه، یعنی صرف گمراه کېدو ته نه وي بلکې د دې انجام بعض اهل علم د غی نه مراد گمراه کېدل نه دی غشتي بلکې د دې گمراه کېدو چې کم انجام دی هغه مراد اغشت. وهب وی چې د جهنم کې یو نیر دی کم چې ډیر جوور دی او دا غي خوراک انتهایی خبيث. ابن عباس وی چې غي د جهنم یو وادي ده، دا غي د ګرمۍ نه پناه غوښتل پکار دي. څوک چې کوم چې د زنا اصرار کولو والدي، عادي شراب څکلو والا، سود خوړلو والا، دا غي نه باز نه راتللو والا، د مور پلار نافرمانه او د دروغو گواهی ورکولو والدي. اتا وی چې الغین مراد د جهنم یو داسې وادي ده په کم کې چې پیپ
او وینه به کاب وی چې دا جهنم کې دا سوادي دا کما چې ډیره لري جوړه او ډیره سخته ګرمه. ابن مسعود وی چې د جهنم یو وادي دا د کم جوړتوب چې ډیر اوږد دی او دا غي خوراک ډیر خراب. په دې آیت کې خاص طور باندې د منځ د اهمیت پته لګي. انسان د الله عبادت لپاره پیدا کړی شوی دی او د الله عبادت هی دا اصل مقصد دی. لہذا تر څو پورې چې دا مقصد نه پوره کیږي نو دا غي نظام خلاصول ممکن نه ده. د کائنات ټول مخلوقات الله سبحانه وتعالى تسبیح کوي، داغه منځ کوي. سوره النور کې راځي الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ټول د الله تسبیح کوي، هر کس خپل منځ او تسبیح باندې پوي شوی دی او الله ته پته دا چې اغي کوي. یعنی هر کس ته هر مخلوق ته د خپل تسبیح کولو طریقه معلومه ده. د هر مخلوق تسبیح او منځ، هر مخلوق ته خپل منځ او تسبیح طریقه معلومه ده. لکه چې ټول مخلوق باندې دا د منځ هر چاته بیل طریقه ده. هر مخلوق ته خپل پته ده چې اغي له د منځ او تسبیح چې دی هغه څنګه کول دي او څه چې اغي کوي. الله تعالی په هر څه باندې علم لرونکی دی. ټول مخلوق ته الله په وړاندې سجداریز. ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. او هغه الله دی چاته چې اسمانونه او زمکا او ټول مخلوقات سجده کوي، څه د خوشاله سره او څه د مجبورۍ سره. او دغه سورم سحر او ماخام د الله په وړاندې سجداریز دي. ټول انبیاء طرف ته د منځ وحی شوی. وجعلناهم ائمه يدعون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزکات وکانو لنا عابدین. او مونږ داسې پېښوا جوړ کړو کوم چې زمونږ د حکم سره رهنمایي به کوله او مونږ دې د ښه کارونو کولو او د منځ قائمولو او د زکات ورکولو ولا حکم ورکړو او هغه زمونږ هی بندگی به کوله. الله پاک خپل ټول بندگانو له دې حکم ورکړي. قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا ما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. زما بندگانو ته وایا چا چې ایمان وروړ دي چې مونږ قائم کې او زمونږ د ورشکړی شوی رزق نه پټ او ظاهره خرج کوي. د دین مخکې چې هغه ورځ راشي چې په کم کې به نه خرید او فروخت کیږي او نه به دوستی په کار راځي. د مونږ د حفاظت حکم د مؤمن بنده صفت ده. د رښتون کې مؤمن صفات څه دي؟ الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. هغه چې مونږ قائمای او څه چې مونږ غیله رزق ورکړی دی دا غي نه خرج. نو د دې د رښتیا او د دې دوه سيزونو سره ثابتيږي، مونږ قائمول سره او د الله په لار کې داغه عطا کړی شوی رزق خرج کولو سره. الله سبحانه وتعالى خپل بندگانو باندې 15 منځونه فرض کړی دي. منځ د اسلام دویم غټ رکن، منځ د اسلام ستون دی. الصلاة عماد الدین، منځ د دین ستون دی، منځ د دین بنیاد. عمارت د بغیر ستون نه، څنګه چې عمارت نه داغه ستون او استلی شي لکه داغه غستنه ته او استلی شي نه قائم نشي پاتې کېدی. نو د قشان دین د منځ نه بغیر نشته. د منځ پر خودو ته کفر ویلی شي. به کې وای چې د ایمان نه پس په عبادتو کې د منځ نه علاوه یو عبادت داسې نشته کوم چې الله د ایمان نوم علی وسلم چا د کوم چې پر خودو هغه ته کفر ویلی. منځ په اعمالو کې د ټولو نه بهترین عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ثابت قدم اوسېږئ او تاسو هغه داغه هرگز مکمل اطاعت نشئ کولای او خو پوي شي تاسو نه بهترین ټولو نه بهترین عمل منځ دی او د وضو حفاظت او مغه کولی شي کوم چې مؤمن دی. نو د دین دا پته لګي چې ترسو پورې انسان خپل منځونه پوره نه کی داغه باقی اعمال مکه شانته نه قبليږي. د ټولو نه مخکې بنیاد منځ هی دی. دا داسې فریضه ده چې په یو حال کې نه ساکت پولاسته په ولاړه نشي کولې نو پناسته وکړه، که پناسته نشي کولې نو پملاسته. مونږ چې څنګه حالات هم وی پر خودل کې دي نشي په میدان جنگ کې چې کله د دشمن سره مقابله وي نو د مونږ کولو حکم. یعنی د دې په باره کې به تاسو څنګه حدیث واورومه وی چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی چې کله یو انسان په کس باندې مونږ پریک دي کنه نو هغه به یو حکبه په دوزخ کې تیری او حکبه چې دا لکه په دې سورې نبا کې دا آیت راځي لا بثینا
فيها احقابا التلس احقاب استعمال شوه دي احقاب د حقبه جمع نو وی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چاته پوسو چې یو حقبه سم نو یو حقبه چې دا هغه 2 کروڑه او اتیا لکه کاله نو چې کم کس په کس باندې مونږ قضا کی نو دی به د یو مونږ په بدل کې 2 کروڑه اتیا لکه کاله به په دوزخ کې تیر نو دلته لفظ احقاب استعمال شوی دی یعنی یو حقبه به ختم شي نو بل به شروع شي او بل به ختم شي نو بل به شروع شي ما تاسو بسونه په اسانه منځونه قضا کو کنه زمونږ بانی سدي پسر کې مې دړو خپې مې خوګې دي نا وخت شوه جامې مې پلیت دي ملمانه را کر راغلیو وعدل تلو بازار ته تلو ما دا چل دی هغه چل دی یره داسې عجیبه دغه دي چې هغه اډو دا نه دغه باندې دا بالکل نو داسې شی چې دی دا ډیر زیات لکه یو نقصان ورکول والا شی یو حقبه تیرول 2 کروڑه اتیا لکه کال تیرول په دوزخ کې دا څه غپ دی نو دا غپ مګنه او د خپل منځونو له وخت ورکی چې زمونږ منځونه برابر ني نو بس بیا په وخت مخکینه چې سونه مرحلي دي هغه بټوله بیا ډیره زیات تګرانی وی الله روزانه 2 ځله د فرشتونو د بندگانو د منځ خبر یو د عصر په وخت کې یو د فجر په وخت کې یعنی یو د مازیګر په وخت کې یو د سحر په وخت کې کله چې فرشتي تبديل کیږي هغه په منځونو کې بندگانو سره ملاويږي نه چې کله هغه الله پاک لاړ شي نو الله پاک ته تاسو کې چې زما بنده سکول نغي ورته وي چې ستا بنده ستا ذکر کو یعنی منځ باندې لګیاو د هر منځ په وخت کې یو اعلان کیږي عبد الله بن مسعود وایي چې نبی علیہ السلام او فرمایل چې کله د هر منځ وخت شروع شي یو منادي کول والا راولي کلی شي او غوي چې د آدم بچو پاس او هغه اور مړ کې کم چې تاسو د خپل نفسونو د پاره بل کړي دي نو غي ودريږي غي وضو وکي نو غي ستر ګناهونه وګرځي کی بیا چې غي منځ کې نو د شاتنی منځ درمیاني وقفه کې کېدو والا چې سونه ګناهونه دي هغه ټول وبخلی شي دا معاملې بیا د اثر د وخت پوری کیږي د مازیګر د وخت پوری کله چې د ماخام وخت شي نو بیا داسې معاملې وشي کله چې د ماسختن وخت شي نو بیا هم د قشانت معاملې وشي مطلب دا دی چې د 2 منځونو په میانس کې چې سونه ګناهونه مونږ کړی ټول معاف نو د قشانت چې کله خلق ودکیږي نو غي بخلی شي ودکی بیا نبی علی السلام او فرمایل چې خلق د بلای په حالت کې شپه تیری او باز خلق چې دی ادغی د شر په حالت کې شپه تیری د منځ اهمیت منځ دونه ضروری دی چې منځ نبی علی السلام سخت بیماری کې مداغي فکر کړی عبید الله بن عبد الله نه روایت ته چې غوي چې یوزل زد عائشہ رضی الله تعالی عنها په خدمت کې حاضر شوم ما ارزو کو چې تاسو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرض الوفات په اړه کې وایي اغي او چې بلنا رسول الله صلی الله علیه وسلم طبیعت چې کله بوجل شو لانی سخت شو نبی علی السلام او فرمایل آیا خلق منس اوکو مونږ ورته وینا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم غي تاسو انتظار کوي نبی علیہ السلام او فرمایل ما د پاره په یو ټپ کې او بکې ده ما هم د قشانته وکړو اغي غسل او د تلو د پاره چې څنګه ودرېدل نو بیا په بیوشي رااله چې لک خشو نو بیا تاسو کو چې آیا خلق منس اوکو مونږ وینا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم غي تاسو انتظار کوي نبی علیہ السلام او فرمایل ما د پاره ټپ کې او بکې ده چې څنګه د پاسې د تلو د پاره پاسې ده نو بیا په بیوشي رااله حضرت عائشہ وی چې خلق ناس په مسجد کې او د ماسختن د منځ لپاره د نبی علیہ السلام انتظار کو چې نبی علیہ السلام بیا حضرت ابوبکر صدیق ته پیغام اولیږي چې تاسو دې ته منځ وکړي چنانچه په هغه ورځو کې بیا خلکو لا منځ چې دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورکو یو ځل نبی علیہ السلام خپل مرض کې لکشن کمی محسوس شو نو د ظهر په وخت کې د ماسپخین په ټیم کې د منځ په ټیم کې 2 سړو سره روان شو په کوم کې چې یو حضرت عباس ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام اولید نو هغه شاته کېده نبی علیہ السلام وته اشاره وکړه چې شاته کېګما او ځان سره چې کوم 2 کسان راوستي وغیله حکم ورک نو اغا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره پاک کینو ابوبکر ادرید او منځ او نبی علیہ السلام سره پناس تماندې منځ کو نبی صلی الله علیه وسلم چې بس سونه شدید تکلیف کې مخفل فریضه نه د پریخي نه د هیره کړي حالانکه بیمار د پاره ډیر شی رخصتونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیرنی کلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی چې نبی علیہ السلام اخیرنی کلام الصلاة د منځ حفاظت کې د منځ حفاظت کې او د خپل غلامانو په باره کې د الله نه ویریږي نبی صلی الله علیه وسلم اخیرنی وصیت نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایلی یو وخت راشي چې د منځ نام او نشان بم مټاو شي نبی علیہ السلام او فرمایل په کپڑا باندې اونې او بوټو په شانته به اسلام مټاو شي تر دې پوري چې باغی ته دا معلوم نه چې منځ روزه قربانی او صدقه ستوي یو شپه به الله عز وجل کتاب مټاو
او پزماکه باندې به یو آیت هم پاتې نه د خلکو د ګرونه بس بوډاګان سړی او خزي پاتې شوی وي غي به وي چې مونږ به د خپل پلار نیکو نه دا کلمه اورېده لا اله الا الله او اوس مونږ هم دا وایو یعنی د دینه علاوه مونږ قرآن بالکل د مونږ او د قرآن د ارسنه بلا علم او غافل شي د دینه مخکې چې دا ټایم په مونږ باندې راځي او بیا مونږ چغي بخو چې وی یو قرآن او هغه کې په خبرې وي او دغه وی د ارسنه بلاړ شي نو ځان د لګراټینګ کو په قبر کې د بنده حسرت نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو قبر سره تیریده په دې حال کې چې هغه مړی هغه وخت دفن کړو نو نبی علیه السلام او فرمایي 2 رکعاتونه هلکه وي او تاسو خلک هغه حقیر او زیاتی غواړي خدا 2 رکعاتونه کدي صاحب قبر د خپل عمل کې زیات کړی وي نو داغه په نظر کې بدا د ټول دنیا د باقی سيزونو نه زیات محبوب مونږ سکو مونږ نفل ډیر د آرام سره پریږدو نفل خو سنت هم پریږدو بس صرف فرض د پاره ودرېږو او باندې سکه وی عربیان نه کوي نه عربیان نه کوي نو مونږ هم نه کوو چې عربیان نه کوي نو دا حجت خو نه دي دلیل خو نه دي خپل منځونو حساب مونږ ته د خپل منځونو حساب په خپل کول پکار دي چې مونږ ادا کول وایو او کوم ضایع کول وایي او په ضایع کولو کې د تاخير سره الوستل مراد مونږ په وخت باندې ادا کول پکار دي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بهشکه مونږ په خپل مقرره وخت کې په مسلمانانو باندې فرض دي د الله تعالی پسندیده عمل عبد الله بن مسعود وایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه عرض وکړ چې الله ته د ټولو نزيات عمل کم یو خوخ عمل دی نبی علیہ السلام او فرمایل مونږ په خپل وخت باندې ادا کول او مطلب دا دی چې څنګه وخت داخل شي نو پکار دي چې مونږ د مونږ لپاره منډه کو د الله وعده کم کس چې د مونږ په وخت مونږ داغه په وخت ادا کړي د الله غ سره وعده ده چې الله تعالی باغه په جنت کې داخلي عبد الله بن مسعود وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر یو مونږ داغه په خپل وخت باندې کو او مزدلفه او عرفه کې به جمع کو نبی صلی الله علیه وسلم تلقین نبی صلی الله علیه وسلم د دې خبرې ډیر تلقین کړی دی یعنی مونږ په وخت باندې د مونږ ادا کولو او د هغې د مؤخر کولو یعنی تاخير په هغې کې کولو مذمت کړی دی نه دی خوښ کړی صحابه د مونږ په ضیا باندې جړاګان صحابه کرام چې به قتل چې مونږ ضایع کیږي نو جړل امام زهري وایي چې زه په دمشق کې انس بن مالک په خدمت کې لاړم هغه وخت نبی هغه جړل ما عرض وکړ چې تاسو ولې جاړئ نو هغه او فرمایل چې زه اوس د مونږ نه علاوه د نبی علیه السلام د دور یو شیم نه ځکه چې تاسو د انسانانو تعلیم کړو انسانانو تم اخلاق کولیو طرز عمل او معاملم وتقولي با اوس وخت پس نبی علیہ السلام فوت نو هغه وی چې زه د نبی علیہ السلام د دور اوس یو شیم نو مسوای د منځ نه او اوس منظم ځای کېدل شروع شو هغه د تاخير سره د لوستو په وجه نو مطلب دا دی چې هغه خلکو سره دنیاوی مال او اسباب نو ډیر اخلاق او ډیر خډیل هغه خلکو پرې خودل او منځونه چې دی هغه خلکو پرې خودل دا سي پرې خودل چې لکه منځ کې به تاخير کو نا وخت کو به نوي چې هغه د منځ د ضایع کولو مترادف د منځ فواید ک انسان منځ کوي نو هغه ته د الله رحمت ملاوي واقيموا الصلاه واتوا الزکاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون او منځ کوي او زکات ورکوي او د رسول فرمانبرداري کوي د پاره د دې چې پتا سو باندې رحم وشي منځ لوستو سره انسان ته کامیابی ملاوي قد افلح المؤمنون بشکه ایمان والا چې دی هغه کامیاب شو الذين هم في صلاتهم خاشعون دا خلک دي چې په خپل منځونو کې خشوع اختیاري نبی صلی الله علیه وسلم چې کله پریشان او کله چې ورته پریشانی لا حق شونه فورن به نواز لغه د منځ طرف ته به منډه کړه او د فرشتو صلات لوستل سدي کم کس چې د منځ نه پس په جان نماز باندې ناس وي فرشتي پاغه باندې درود او صلات لګي او د فرشتو دعا سره اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم چې اے الله دې وبخا او بد رحم چې کله منځ وکې نو एकदम مپاس د منځ نه پس هم ذکر اذکار کوي درود شریف وای د الله د درېمه کلمه وای د سلورمه کلمه وای استغفار کوي نو چې څونه سات تاسو په جان نماز ناس یې نو د کوم وخت فرشتي تاسو ته دعاګانې کوي پړومبني صف کې د منځ انتظار که انسان پړومبني صف کې کینی او د منځ انتظار کوي نو فرشتي په د باندې صلات لګي د منځ سره د خوف او د غم نه نجات منځ لستو سره د خوف یعنی د یری او د غم نه نجات ملاويږي منځ لستو سره د الله مدد راځي د دې لپاره
ټولو انبیاو ته چې به کلم څه مسله در پیش شوه نو هغوی به مونځ له منډه کړه، یعنی نفل مونځ له. مونځ لوستو سره د الله حفاظت ملاوي. نبی علیه السلام فرمایل څوک چې د سحر مونځ کوي هغه د الله په حفاظت په ذمه دی. مونځ صحت او د تندرستۍ ذریعہ ده. انسان تندرست وي، حشاش بشاش او خوش مزاج. ابن القیم وایي چې د الله ذکر کول، داغه طرف ته متوجه کېدل، داغه طرف ته رجوع کول او د مدد دپاره تلل، د مونځ طرف ته تلل، دا داسې کارونه دي د څه سره چې څونه بیمارانو ته شفا ورکړی شوه، څونه بیمارانو ته عافیت ورکړی شو. یعنی د مونځ کولو دا فایده ده چې هغوی چرته بیمار نه شو. انسان چې کله وضو کوي نو د ټولو جراثیمو نه پاک شي. بیا مونځ ادا کوي نو هغه یو قسم اکسرسایز دی، یو ورزش دی. په دې کې د الله ذکر هم کوي او په دې کې روحاني شفا هم وي. دا د ټونیک کار کوي، یعنی هغوی د مصیبت نه بچ شي. داسې یو ټونیک ول الله تعالی ور. مونځ سره ګناهونه مټاوي. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکر للذاکرین. او د ورځې د دوانو طرفونو څه حصہ د شپې مونځ قائم کا. بېشکه نیکیانې برایانې اخوا کوي. نصیحت حاصلولو والا دپاره نصیحت دی، یعنی د ګناهونو سنډېدل او وینځل چې لکه بالکل د ګناهونو د خلکو نه وسنډېږي او هغه ووینځلی شي. د برایۍ او د بې حیایۍ نه حفاظت. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله يعلم ما تصنعون. بېشکه مونځ بې حیایۍ او د خراب خبرې نه منې کوي او د الله یاد ډېر لوی شی دی. الله ته پته ده څه چې تاسو کوئ. مونځ نور دی. په حدیث کې مونځ ته نور ویل شي. د مونځ د لوستو نورې فایدې. تزکیه نفس ورسره کېږي، د نفس تزکیه وشي، یعنی نفس ورسره پاک شي. بنده ته د حفاظت یو مضبوطه کیله میلاو شي. زړه او اعضا د ګناه کولو نه محفوظ شي. دې سره د الله قربت حاصلېږي. دې سره برایان اخوا کیږي. دې سره ګناهونو نه منع کړی کیږي. غیر اخلاقی بیماریانو نه بچاو دی. د خراب صفات د دې سره ختم شي. د رستنو ګناهونو کفاره ده، د فتنو کفاره ده. په آخرت کې په مونځ باندې د ډیرونو اجر ملاوي. الله تعالی مونځ لوستلو والا اجر نه ضایع کوي. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین. او کوم خلک چې د کتاب پابند دي او د مونځ پابندي کوي، بېشکه موږ نیکی کولو والو ثواب نه ضایع کوو. د دې نه دا پته لګي چې څوک کتاب د مضبوطی سره ونیسي او مونځ ادا کوي نو د هغه دنیا کې هم فایده ده او اجر به نه ضایع کیږي. هغه ته به د جهنم نه او د منافقت نه برات ملاویږي. مونځ په قبر کې د انسان سر طرف ته حفاظت. مونځ سره د قیامت په ورځ چمکدار نور ملاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم خلک په تیارو کې د مسجدونو طرف ته ځي، الله به د هغوی دپاره د قیامت په ورځ د چمکدار نور سره رڼا. بیا یې فرمایل په تیارو کې مسجدونو تلو والا خلکو ته د مکمل د نور خوشخبری ورکړي. مونځ د قیامت په ورځ د سترګو د یخوالي باعث به وي. سجدې او د وضو په وجه به په هغه ورځ د دې د اعضا چې دي د جسم د حصې دا به پړه کېږي. د سجدو په نشاناتو باندې به اور حرام. مونځګزاره چې دی هغه جنت کې داخلول په الله باندې حق. مونځ په جنت کې د بوتلو باعث دی. کثرت نماز یعنی څونه چې ډېر مونځ کوئ نو جنت کې به د لومبې داخلېدو باعث. د قیامت په ورځ به برهان او د نجات ذریعه ده. او د نبی صلی الله علیه وسلم د صحبت لپاره د کثرت سجود حکم شوی. نمازی به د شهید نه مخکې جنت ته داخليږي. په یو قبیله کې 2 کسانو هغه یو ځای مسلمانان شوی. یو د الله په لار کې قتل کړی شو یعنی شهید شو، او دویم یو کال پس مړ شو. کوم چې کال پس مړ شو طلحه وایي چې هغه ما په خوب کې ولیده چې د جنت دروازه کولاو شو او وروستو فوت کېدو مړ کېدو والا کس چې د شهید کېدو والا نه مخکې په جنت کې داخل شو. په دې باندې ما ته ډېر تعجب وشو چې سحر شنو ما د دې خوب ذکر نبی صلی الله علیه وسلم سره وکړ. نبی علیه السلام او فرمایل آیا هغه یو کال پورې د رمضان روزې نه وي ساتلې؟ د هغې نه پس 6,000 رکعاته او دا سنت او رکعتونه نه دي لوستې؟ یعنی چې څونه ډېر منځونه هغه کړي دي دومره زیاتې درجې به اوتېږي او هر سجدې سره یوه درجه چې دا هغه اوتېږي د انسان. مونځ ایمان. په قرآن پاک کې الله تعالی مونځ ته ایمان ویلي. مونځ د ایمان تله ده. د چا په زړه کې چې د اورې د دانې برابر ایمان وي هغه مونځ نشي پرېښودی. مونځ د بنده او د رب په منځ کې یو د تعلق علامت.
او دا تعلق د منظور سره مضبوطیږي، نور مضبوطیږي. منځ د زړه او د جبې د ذکر جمع کولو ذریعہ ده. د منځ په ذریعہ بنده د خپل رب سره درست تعلق قائم. سونه فائدې دي. د منځ د پرېښودو نقصانات: د ایمان نه محرومي ده. د منځ پرېښودل بدترینه ګناه. منځ پرېښودو سره الله تعالی حفاظت نه انسان بهر راشي. د منځ پرېښودل د اعمالو د بربادۍ باعث. د منځ پرېښودل د زړونو سختی او د غفلت باعث. یو هم منځ قضا کول د ډیر زیات خسارې باعث. بې منځه د لپاره د مرګ سختیان او منځ پرېښودل د اهل جهنم صفت. تپوس پتی اوشي ما سلککم فی سقر، څه شي تاسو د دوزخ ته راوړی؟ نو دوی به جواب ورکوي لم نکو من المصلین، مونږ به منځونه نه کول. تاسو ته پته ده اوس په امریکا کې یو واقع شوې ده او داسې چل شوی و چې هلته کې چې کوم مسلمانان دي او هغوی چې کله مړې لامبوي نو د جومات کې د هغوی دپاره خپل ځای دی، بیا خلکو خپل نومونه ورکړي هلته کې مړې لامبوي. نو یو ورځ داسې چلو شو چې یو مړی یې راوړه، نو هغه سړی و که نه، نو هغه خلکو وی چې څنګه موږ د بکس نه سر اوچت کو وي کوم څښام بوی شو، وي دونه څښام بوی شو چې خلک ټول د هغې کمرې نه وتښتېدل بهر. بیا یو څو کسان چې دي هغوی په خپل زړه جبر وکړو، پوزې وتړلې او رالل او ودرېدل. هغوی وی چې زموږ زړه کوم خرابېده او وی د دې سړي نور ټول جسم چې دی تک سپین او وي مخ یې تک تور او یو نری شان سړی و، وي دونه درونو چې چاوچتولې. بیا هغوی وی چې موږ څه په مصیبت باندې دی ولامبو، بس کفن هم ورته واچو، بکس کې هم ور واچو، سر هم پرې بند کړه چې بس لر شي روک شي چې موږ د دې ګند نخلي. بیا دا هلکان لاړل دي د هغې خلکو نه تپوس وکړه چې اخر دا سړی کم قسم سړی و. نو هغوی ورته وی چې د په زندګۍ کې چېرې مونځ نه دی. نو اندازه وکړئ چې دا شی په دنیا کې هم انسانانو ته وښیي چې په دنیا کې به دې په شرمونو باندې وشرمي چې ته مونځ نه کوې. د دې دپاره دعا کول پکار دي. رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعاء. ای پروردګاره ما د مونځ قایمولو والا جوړ کا او زما د اولاد د خواهشاتو نه د بچ کېدو دعا. دا دعا ما تاسو ته څو ځله ښوولې ده، اوس هم ځان سره ضرور نوٹ کې. اللهم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء. ای الله زه د خرابو اخلاقو، د خرابو اعمالو، د خرابو خواهشاتو نه ستا پناه غواړم. اوس د کولو کارونه څه دي؟ د مونځ فکر، مونځ په وخت باندې ادا کوئ، زیات نه زیات سجدې کوئ، یعنی سنت او د نفل اهتمام کوئ، فرایض او نوافل دواړه د عمدګۍ سره ادا کوئ، مونځ د الله فریضه ګڼئ او ادا کوئ، د پنځو منځونو حفاظت کوئ، د دنیا د کارونو په وجه د منځونو نه غافله کیږئ ما. څنګه چې د منځ وخت راشي کارونه پرېږدئ او منځونه شروع کړئ. کوروالو ته هم د دې حکم ورکوئ. بچو ته د ټولو نه مخکې د اسلام دا حکم واوروئ او هغې ته د دې په باره کې داسې ایکسپلینیشن ورکړئ چې هغې ټول عمري دا منځ چې دی دا پرې نه ښودي شي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. إلهي آمين ثم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. يا الله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم إني أسألك. يا الله دا سونه سچ مونږ دلته ولوستل په دې راله د ډېر ښکلې پوهې د عمل کولو او وړاندې خلکو ته د رسولو توفیق راکړه. یا الله ته
مونږ ټول د دوزخ او قبر د عذابونو نو ساته یا الله ته مونږ ټول له جنت الفردوس کې ځای راکا یا الله دین او په دنیا او په آخرت کې مسرو خروکا یا الله سونه خلک چې د دنیا نه لاړل د ټول معافي او مغفرت وکا یا الله ته دا بیماری ختمه کا یا الله ته د دې عذاب نه مونږ له پناه راکا یا الله مونږ په خپل خصوصي رحمتونو کې راون غاړه جنت الفردوس را له مقام کا یا الله د آل اولاد سره د مور پلار او درونو خويندو سره د پوره خاندانونو سره د ټولو مسلمانانو سره دی الله په دوانه جان کې سرخرو او کامیاب او کامران کا د دوانو جانو مشکلات هم آسان کا د دوانو جانو سختو او د ازمایښونو نه بچ کا په دوانه جان کې را له کامیابی او کامرانې د آل اولاد سره نصیب کا یا الله ته زمونږ ناراضي شه یا الله ته زمونږ ناراضي شه مونږ په خپل خصوصي رحمتونو کې راون غاړه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين ثم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته